د جواک ټي وي ډیرو قدرمنو کتونکو ستړي مشه. سلیمان کامل یم. نن چې کومه ویډیو خپرومه دا د کاکاجي صنوبر حسین په هکله باندې ده. کاکاجي چې اصل نوم یې صنوبر حسین مومندو په کال 1898 کې پیښور ته نږدې په کږوله نومې کلي کې زیږېدلی و. هغه خپلې لومبنۍ زده کړې همدغلته په کږوله کې وکړې. د 10 نه وروستو په یو سکول کې د استاذ په حیثیت باندې برتی شو، خو د خپل انقلابي فکر او انګریز دشمنۍ په سبب یې نوکري پرېښوده او ګوشه نشین شو. خو دې سره سره هغه په خپلو ذاتي او نجي محفلونو کې د بزګرانو مزدورانو تنظیمونه هم ساز کړل او د وطن د ازادۍ هلې ځلې پیل کړې. عملی سیاست یې د خدایي خدمتګار او بیا د کانګرس ګوند نه شروع کړ، خو د خپل تیز انقلابي طبیعت په سبب دلته پاتې نشو او فارورډ بلاک کې شامل شو. کاکاجي د عدم تشدد سیاست د وخت او حالاتو مطابق نه ګڼلو او هم د خپل انتها پسندۍ په وجه نوجوان بهارت سبها او له انجمن نوجوانان سرحد سره ملګری شو. د دین ستر عالم مولانا عبدالرحیم پوپلزی د دغه انجمن مشري کوله. علامه عبدالرحیم پوپلزی د یو لوی انقلابي او سامراج دښمن لیډر په حیثیت شهرت موندلی و. کاکاجي صنوبر حسین مومند د انګریزانو په وړاندې کلکه مبارزه کړې ده او په دې اندو چې انګریزان باید د پښتنو له سیمو او په ټولنیزه توګه د ټول هند نه ووځي. هغه د خدایي خدمتګارانو یو غړی هم و. کاکاجي د انګریز سامراج نه سخت نفرت کولو او د انګریز د تالیسټو خانانو، اربابانو او جاگیردارانو خلاف یې مبارزه د خپل سیاست اصلي موخه ګرځولې وه. د یو بل ازادي غوښتونکي انقلابي لیډر سباش چندر بوس په ملګرتیا کې د انتها پسندۍ لاره خپله کړې وه، خو وروستو خپل مطالعې، مشاهدې او تجربې دغې لارې نه اعتدال او منځلاریتوب ته راوست. انګریزي حکومت د کاکاجي د گرفتارۍ ډیر کوششونه وکړل، خو کاکاجي ځان د گرفتارۍ نه بچ ساتلو او د انګریز سامراج خلاف جدوجهد یې هم جاری ساتلو دپاره په انډرګراونډ سرګرمو اکتفا کوله. کله چې کار کول ګران شو نو کاکاجي محاذ جنگ بدل کو او په طریقې کار کې بدلون راوست. علاقه غیر ته لاړه، په باجوړ کې دیره شو، بیا په غازی آباد نومي کلي کې د ازادۍ یو ستر مجاهد د تورنګزو حاجي صاحب سره ملګری شو او د ازادۍ جدوجهد ته یو بل شکل ورکړو. کاکاجي چونکې بنیادی طور یو ادیب او دانشورو
او صحافیانه صلاحیتونه لرل او د هغه وخت د ذرایع ابلاغ په قوت او اهمیت هم آگاو. ځکه نو شغله نومې مجله جاری کړه چې په لاس جوړ کړي پریس نه به یې شایع کوله. د رسالې لیکونه به د کاکاجي خپلو خبرونه، تبصرې او مضمونونه به یې لیکل او چاپ کول، او چې په خلکو کې به یې سیاسي شعور پیدا کولو نو په دې به ډېر خوشحالېدو. د ازادۍ په قیمت او اهمیت به یې خلک پوهول. د جدوجهد میدان ته له تیارولو سره سره دا شان کاکاجي په یو بل انداز د یو ریښتوني انقلابي په حیثیت خپلې ذمهوارۍ پوره کولې. کاکاجي صنوبر حسین مومند د پښتو، اردو او فارسی عالم او ادیب و. د انګریزي ادب مطالعه هم لرله. تخلیقي ادب سره سره د عمر خیام د رباعیانو ترجمه هم وکړه. د ایران د یو انقلابي شاعر لاهودي انقلابي نظمونه هم پښتو ته راواړول او د عالمي شهرت حامل مصري ادیب ډاکټر طه حسین او شاه ولی الله د کتابونو د ژباړو نه علاوه د مشهور صحابي ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه د ژوند حالات هم ولیکل. د خپلو دوو شهیدانو ملګرو صاحبزاده اسلم او حافظ عبدالستار د ازادۍ په تحریک کې د کردار او جدوجهد په اړه هم یو کتاب ولیکلو او چاپ یې کړو. کاکاجي د پاکستان جوړېدو نه پس پېښور ته چې واپس راغی نو د خپل انقلابي ملګري صاحبزاده اسلم خان شهید په نوم یې اسلم نومې مجله جاری کړه چې بیا وروستو حکومت لکه د سیلاب د مجلې بند کړه. سیلاب نومې رساله کاکاجي د جلاوطنۍ نه مخکې چاپوله خو انګریز حکومت ونشو زغملی او ضبط یې کړه. کاکاجي په پښتونخوا کې د ترقی پسند ادب د تحریک په بانیانو کې اهم شخصیتو او د انجمن ترقی پسند مصنفینو په جوړولو کې برخه اخیستې وه. په 1954 کې د انجمن د صدر په حیثیت گرفتار شو ځکه چې حکومت په انجمن ترقی پسند مصنفین باندې په ټول ملک کې پابندي لګولې وه. دغه وخت فارغ بخاري هم گرفتار کړی شوی و چې د صوبې د انجمن سکرټر و. کاکاجي د ولسي ادبي جرګې په جوړولو کې هم ډېر لوی لاس ولره چې امیر حمزه خان شینواري او دوست محمد خان کامل مومند ورسره ملګري وو. دغه درې واړو عالمانو او ادیبانو د لیکوالو په فکري لارښوونه کې اهم کردار ادا کړ او د شاعرانو ادیبانو تنقیدي شعور ته وده ورکړه. د پاکستان تر جوړېدو وروستو چې کاکاجي کله پېښور ته راستون شو نو د روغتیا د خرابۍ په سبب یې عملی سیاست کې برخه وانخسته خو نظریاتي سیاست یې تر اخره جاري وساته. په ملک کې د نوي نو آبادیاتي نظام خلاف له کلمي او نظریاتي مبارزې نه پشا نشه ځکه د واکمنو په سترګو کې لکه د ازغي غړېده. په همدغه سبب د بیمارۍ او ضعیف العمرۍ باوجود په کال 1956 کال کې گرفتار کړ. د جیل نه د لاهور شاهي کلا ته یا اذیت خانه ته ورسولو چرته چې د زړه او سالنډي پرنس اخته شو خو حکومت ترې بیا هم یره کوله او هغه وخت یې خوشي کړو چې د بچ کېدو تمه یې پاتې نه شوه. موږ
خپل کاکاجي ونه پیژندو. کوم کاکاجي چې د بې پناه صلاحیت او قابلیت سره هم خپل زده کړې د 10م صنف نه پس د غربت په وجه دوامدارې ونه ساتلی شوې. خپله د تدریس سرکاري وظیفه یې د خپل انقلابي فکر له مخه قربان کړه او د عملي جدوجهد او سیاست میدان ته په کچه زلمیتوب کې راغلو چې خپل غلام ولس د پیرنګي د غلامۍ نه خلاص کړي. هغه کاکاجي منګه ونه پیژندو. کوم کاکاجي چې د خپل کلي کږې ولې یوې پښتنې سره کوژدن کړې وه او هم د دغه کلي یوه هنده وجینۍ هم د هغه په مینه کې زړه بایللی و، خو کاکاجي دغو کې یوې سره هم واده ونه کړی شو چې ویل به یې زما ژوند د ازادۍ جدوجهد ته وقف دی، تر څو چې مې وطن د پیرنګي د غلامۍ نه آزاد شوی نه دی زه واده نشم کولی او دغسې زه د غلامانو په شمیر کې اضافه نشم کولی، ځکه یې تر مرګه واده ونه کړ. کوم کاکاجي چې د خپلې ځوانۍ 18 کاله په جلاوطنۍ کې د باجوړ په سوال کلا کې د فرار په ژوند کې تیر کړل، خو هلته یې هم د سیلاب، شغله او سرپروش غوندې انقلابي مجلې د پښتون ولس د بقا او ازادۍ د اواز پورته کولو په خاطر چاپ کولې. کوم کاکاجي چې د حاجي صاحب تورنګزي ښې لاس او د اعتبار وړ مشاورو، د ګنداو او نورو مهماتو عملی مجاهدو، د صاحبزاده اسلم او نورو وفادارو ملګرو د شهادتونو قربانی ورکوونکي وو، هر وخت خپل سر په تلي کې ایښودونکي وو، د پښتنو او خوار ولس د بقا او ازادۍ دپاره یې کار په بشپړه توګه مخ په وړاندې بوته. کوم کاکاجي چې د لوی هندي مبارز سباش چندر بوس مرستیال او د بوس په فرار او حفاظت کې لوی مشاورو، کوم کاکاجي چې د روس، جرمني او هند سیاسي لیډرانو او حکمرانانو د خپل مبارزې په سبب پیژنده، د کوم کاکاجي د لیدو خواهش چې په هند کې د ترقی پسند تحریک بانی سید سجاد ظهیر لرلو، کوم کاکاجي چې هندي دانشورو او سرپروشانو رام سرن نگینا، گرچرن سنگ، بگت رام او لوی دانشور و ادیب احمد ندیم قاسمی خپل مربی او لارښود ګڼلو. کوم کاکاجي په وجه چې په سوال کلا کې د ماسکو او هند نه پس د کامریډانو دریم اهم مرکز ګرځېدلی و او په هره مرحله به د کاکاجي نه لارښودنه او مشوره غوښتلی شوه. کوم کاکاجي چې د پارټۍ په لکونو روپو پنډ کې د 1 روپۍ لرې برې نه و کړی، تر دې چې د دمې د مرض لرلو باوجود یې خپل علاج هم ونه کړی شو، موږ دغه کاکاجي ونه پیژنده. کوم کاکاجي چې د ولسي ادبي جرګې په قیام د مختلفو متضادو سیاسي نظریه لرونکي پښتانه لیکونکي راغونډ کړل او د نوي تنقیدي روش بنیادونه یې کېښودل او د پښتو ژبې او ادب ته یې لوستی او باشعوره نسل وروبخلو. موږ دغه کاکاجي ونه پیژندو. کوم کاکاجي چې د اسلم مجلې په شکل کې پښتو ادبي صحافت کې ساپوک وهله او د یو پورا علمي او ادبي نسل روزنه یې وکړه. کوم کاکاجي چې 14 علمي، ادبي، تاریخي، اقتصادي، تخلیقي، ترجمه شوي او تحقیقي کتابونه پښتو ته ورکړل، خو موږ 80 کاله پس هم د دغه کتابونو د چاپ کولو جوګه نشو، نه موږ په کاکاجي د کومې PhD یا لوړ معیار د تحقیقي کار جوګه شو سیوا د یو څو MPhil مقالو نه. د کاکاجي صنوبر حسین مومند په اړه زموږ د غفلت دغه کیسه ډېره اوږده ده. دغه نکتې
او حوالې ډېرې زیاتې دي، ځکه زه د دغو نکاتو را برسېره کولو په ځای د خپل ځان او خپل اولس د ناقابل معافي غفلت اعتراف کوم. د عظیم کاکاجي د روح نه د بخښنې خواستګار یم او ورته دا وایم چې تا د کوم اولس د ازادۍ دپاره خپله ځواني لوګې کړې وه، ستا هغه اولس نه یوازې همهغسې غلام دی بلکې غافل او احسان فراموش هم دی. ستا اولس ستا د دغه قربانو نه منکر هم دی، ستا په نیت او نظریه شکونه او اعتراضونه هم کوي او ډېر خو داسې دي چې تا هډو پیژنې هم نه. ستا د وفات په ورځ 3 جنوري به یې که په کال کې نمانځله خو اوس دغه هم نه کوي. 3 جنوري ستا د وفات ورځ ده. الله تعالی دې ګور د نور نه ډک کا کاکاجي صنوبر حسین مومنده.